افغانستان له استرالیا ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. لوبه په برسټول کې د افغانستان په وخت مازدیګر 5 بجې پیل شوه. دا لوبې په چې افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وګټله او خپله یې د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې ډېر خراب سټارټ واخیست او دواړه اوپنران بغیر له کومې منډې له لاسه ورکړل، خو رحمت شاه زرمتي 43، نجیب الله زدران 51 او کپتان ګلبدین نایب 41 او آل راونډر راشد خان 22 منډې ترسره کړې چې له دې سره د افغانستان ټوله لوبډله په 200 منډو وسوځېده. د استرالیا لخوا اډم زمپا او پاټ کامنز درې لوبغاړي وسوځول. په ځوابي لوبه کې د آرن پنچ او ډیوډ وارنر د نیم مسلې په مټ استرالیا لوبډلې په 40 اوورو کې د 20 لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف په اسانۍ پوره کړ. د افغانستان لخوا کپتان ګلبدین نایب، راشد خان او مجیب رحمان یو لوبغاړی وسوځاوه چې له دې سره افغانستان لومړی ماته او استرالیا لومړی بریا ترلاسه کړه. ځینو مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه درلوده چې کپتان صحیح پرېکړه ونه کړه چې اول بیټینګ ترسره کړي. دوی وایي چې اول باید افغان لوبډلې بالینګ ترسره کړی وای، خو د کرکټ مبصرینو په وینا چې په هغه وخت کې تبصره کوله همدا مناسبه او صحیح پرېکړه وه. دا چې افغان اوپنران ښه پیل نه درلود او مهم لوبغاړی محمد نبي مو هم په منډه کې له لاسه ورکړ، نو همدا لامل شو چې افغانستان کمې منډې وکړې. په لوبه کې پخوانی کپتان اصغر افغان هم نه و، خو د نجیب الله زدران اننګز د کپتان او کوچ پرېکړه سمه ثابته کړه چې د اصغر افغان په ځای نجیب الله زدران ته موقع ورکړې وه. که څه هم افغانستان لوبه وبایلله، خو څو مثبت ټکي وو چې هغه د میدسن توپ اچونه او د رحمت زرمدي توپوهنه وه چې راتلونکي لوبې کې به دا دوه لوبغاړي ډېر مهم رول ولوبوي. ترڅنګ د کپتان لوبه هم ښه وه. افغانستان به خپله راتلونکې لوبه د سې شنبې په ورځ ممکن د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د سریلانکا سره ترسره کړي. ښایي په دغه سیالۍ کې په لوبډله کې یو تغییر راشي چې د مجیب رحمان په ځای اصغر افغان بیرته لوبډلې ته راشي. د افغانستان دې لوبې ته په کتو سره انشاءالله پوره چانس لري چې سریلانکا ته ماتې ورکړي. نن په یوه بله لوبه کې د سریلانکا لوبډله هم نیوزیلند لوبډلې سخته راحصاره کړې وه او ستره ماتې ورکړه. تر دې دمه اسیایي لوبډلو ښه لوبه نه ده ترسره کړې. د پاکستان ټوله لوبډله په 105 منډو وسوځېده او د سریلانکا ټوله لوبډله هم په 115 منډو وسوځېده. سبا به په نړیوال جام کې د سویلي افریقا او بنګلادیش ترمنځ لوبه ترسره شي. وبګورو چې څلورمه اسیایي لوبډله څه کوي. تاسو په نظر د اسیا لوبډلې ولې نشي کولی چې دغه ټورنمنټ په پیل کې ښې لوبې ترسره کړي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. ترڅنګ د افغانستان او د سریلانکا د میچ باره کې هم راته ووایئ چې افغان لوبډله کې باید کوم تغییر راشي او که نه. دا به د افغانستان او استرالیا د لوبې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.